د ازبکستان لومړی وزیر عبدالله عریفوف کابل ته رسېدلی دی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د ازبکستان لومړی وزیر عبدالله عریفوف نن شنبه د زمري 28مه د یو لوړپوړي پلاوي سره کابل ته رسېدلی دی. د طالبانو رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي او یو شمېر نور طالب وزیران د کابل هوایي ډګر ته د ښه راغلاست لپاره ورغلي وو. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې افغانستان ته د ازبکستان د لومړي وزیر د سفر موخه د دې هیواد سره د سوداګریزو تړون په دوه اړخیزه ناسته کې ګډون او کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو په نندارتون کې برخه اخیستل دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت تر دې وړاندې د کابل په حضوري چمن کې د ازبکستان د محصولاتو د یو نندارتون د پرانیستل کېدو خبر ورکړی و. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې.